اصلاح د ټول ولاسته یې وهلای دای ټټر امر بالمعروف او نهی عن المنکر امر بالمعروف او نهی عن المنکر استاذ وارثان دي د الله د پیغمبر امر بالمعروف ونهي عن المنکر. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د امر بالمعروف نهي عن المنکر امریت محتسبینو د سیمې د قومي مخاورو په هڅو د دوو قومونو ترمنځ لس کلنه دښمني پر دوستۍ بدله کړه. په دې پار جوړه شوې ولسي ناسته کې چې د یاد ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست مسؤلینو، د یاد ولایت امارتي مسؤلینو، د سیمې دیني عالمان او قومي مخاورو ګډون درلود. محتسبینو په خبرو کې د بې اتفاقۍ پر بدو پایلو او د یووالي پر ارزښت خبرې وکړې. د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست د غونډو په تالار کې د پوهنې وزارت د دعوت او ارشاد ریاست له لوري په جوړه شوې ناسته کې چې موخه یې د یاد ریاست مسؤلینو ته د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت او د پوهنې وزارت د دعوت او ارشاد ریاست له لوري د شوو لارښوونو اورول وو، چې پکې د پوهنې وزارت د دعوت او ارشاد رئیس مولوي جمعه خان سروري، د امر بالمعروف ریاست د شکایتونو اوریدلو امیر مولوي ذبیح الله منصور، د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حریت، د پوهنې امیرینو او د مختلفو ښوونځیو مدیرانو او د یاد ریاست کارمندانو ګډون درلود. د لوګر ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري د جماعتونو ملا امامانو ته د ټاکل شوي تدریسي نصاب د ویش لړۍ پیل کړه. په دې نصاب کې چې د عقیدې، لمانځه، روژې، حج، کلمې، نبوي سیرت، جهاد او دې ته ورته نور اړوند مسایل شتون لري. د سیمې د جماعتونو ملا امامانو له لوري به په جماعتونو کې تدریسیږي. په دې تړاو د یاد ریاست محتسبین وایي چې تر دې دمه د مرکز 250 مسجدونو پر ملا امامانو نصاب توزیع کړی او دا لړۍ به تر ولسوالیو هم وغځیږي. د پروان ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست رئیس مولوي رحمت الله زبیر د دې ولایت په جامع مسجد کې له ځایي خلکو سره په اصلاحي ناستو کې ګډونوالو ته د خبرو پر مهال وویل حاکم نظام د بېشمېره قربانیو ثمره ده، نو باید ساتنه یې وکړو او د عمرو ښه ترسروی د ټولو دیني وجیبه ده، باید په پوره اخلاص یې ترسره کړو. بل خو د پلازمینې کابل ښاري ریاست د امر بالمعروف نهي عن المنکر ښاري ریاست محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې له روغتیایي مرکزونو او تجارتي ځایونو له مسؤلینو سره په لیدنو کې هغوی ته په سپارښتنو کې وویل خپلې تجارتي کړنې له اسلامي اصولو سره سمې ترسره کړئ او په دې برخه کې له سود او احتکار څخه چې په اسلام کې یو ناوړه عمل دی ځان وساتئ. دغه راز د روغتونونو له مسؤلینو وغوښتل چې د وزارت له لوري په دې برخه کې شوې سپارښتنې په پوره توګه پلي کړي. بل خو د کاپیسا ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د دې ولایت له ځینو دیني مدارسو، روغتیایي مرکزونو او ځینو نورو امارتي ادارو څخه د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د تطبیق په موخه لیدنه وکړه. هغوی ته په سپارښتنو کې وویل چې د وزارت له لوري شوې سپارښتنې په پوره توګه پلي کړي ترڅو په دې برخو کې د شته منکراتو مخه ونیول شي. اصلاح د ټول ولاسته یې وهلای دای ټټر امر بالمعروف ونهي عن المنکر امر بالمعروف ونهي عن المنکر.